په یو وخت کې د یوې لوی او آبادې سیمې په څنډه کې داسې ښار و چې د شتمنۍ او ښکلا نوم یې هر ځای خور و. په همدې ښار کې یو سړی اوسېده. نوم یې ګل رحمان و. ګل رحمان د مال او دولت په داسې کچه کې و چې خلک به یې نوم د عزت سره اخیسته، خو د زړه دنیا یې خالی وه. د هغه لوی محلونه، د شیشو په شان ځلېدونکي ماڼۍ، قیمتي موټرونه او بې شمېره نوکران د دې خبرې ثبوت و چې هغه د دنیا له نظره کامیاب انسان و. خو د دې ټولو تر شا یو حقیقت پټ و. هغه زړه چې د انسانیت له احساسه تش و. ګل رحمان به تل په خلکو کې دا خبرې کولې: غریب خلک د ژوند لپاره پیدا شوي، د عزت لپاره نه. هغه به د خپلو نوکرانو سره داسې چلند کوه لکه هغوی چې انسانان نه وي، بلکې یوازې د کار وسایل وي. که به کوم نوکر لږه تېروتنه وکړه، هغه به په قهر سره چیغې وهلې او بې عزتي به یې کوله. حتی د هغه په کور کې هم د خندا ځای نه وه، یوازې غصه وه او ویره. د همدې ښار په یو لرې کلي کې یو ډیر ساده او زوړ سړی اوسېده. نوم یې رحیم بودا و. رحیم بودا د عمر له لحاظه کمزوري شوی و، خو د زړه له نظره ډیر قوي انسان و. هغه به هره ورځ له سهاره تر ماښامه مزدوري کوله. کله به یې د خلکو باغونه اوبه کول، کله به یې د کورونو صفایي کوله او کله به یې د حیواناتو خیال ساته. خو بیا هم د هغه په مخ هیڅ شکایت نه و. رحیم بوډا به هره شپه یوازې ناست و. اسمان ته به یې کتل او په نرم غږ به یې ویل: یا الله، زه ته یوازې صبر غواړم. ما ته د حلال رزق دروازه خلاصه کړه. هغه هیڅ کله د چا بد نه غوښتل، حتی د هغه چا چې پرې ظلم یې کاوه. یوه ورځ رحیم بوډا د ګل رحمان په لوی باغ کې کار کاوه. سهار له لمبړ مخکې یې کار شروع کړی و او د ماښام تر تیارو پورې یې ځان ستړی کړی و. خو کله چې د مزدورۍ وخت راغی، ګل رحمان یوازې څو پیسې ورته ورکړې. رحیم بوډا په نرم غږ ویل: صاحب، دا مزدورۍ خو ډیره کمه ده. ګل رحمان په قهر سره ورته وکتل: ته ما ته حساب راکوي؟ ته خو خوشحاله شه چې کار درکوم. رحیم بوډا سر ټیټ کړ، خو زړه یې مات شو. په بله ورځ ګل رحمان بیا ورته وویل: ته هیڅ کار نشې کولی، ته یوازې زما وخت ضایع کوئ. رحیم بوډا په عاجزي سره وویل: صاحب، زه خپله هڅه کوم. خو ګل رحمان وخندل. هغه خندا نه وه، هغه غرور و. ستاسې غریب خلک حتی د بخښنې هم حق نه لري. رحیم بوډا څه ونه ول، خو د هغه دننه یو څه مات شول. هغه شپه باران وریده او رحیم بوډا یوازې ناست و. د هغه سترګو کې اوښکې وې، خو ژبه یې خاموشه وه. هغه وویل: یا الله، ما ته صبر راکړه. زه د ظلم نه ستړی شوی یم، خو تا ته یې شکایت نه کوم. کلونه تیر شول. ګل رحمان لا نور شتمن شو. د هغه نوم نور هم لوی شو، خو زړه یې نور هم تیاره شو. هغه به وایل: زه هر څه لرم، زه چاته اړتیا نه لرم. خو ژوند خاموش نه پاتېږي. یوه ورځ داسې وخت راغی چې په ښار کې لوی اقتصادي بحران خپور شو. کاروبارونه بند شول، بازارونه خاموش شول او پیسې لکه باد ورکی شوي. ګل رحمان چې به ځان د نړۍ مالک باله، ناڅاپه یې ټول کاروبارونه بند شول. بانکونو یې حسابونه قفل کړل، محلونه یې خرڅ شول او په څو میاشتو کې هغه انسان چې به خلکو ته په غرور کتل، اوس د کوڅې مسافر شو.